السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن ولر نن ورځې ټاپک او موضوع دا د پټو ولټیج پر رابطه باندې دا یعنی د مریض ولټ پر رابطه باندې دا د دې د وایرینګ کنیکشن او ډایګرام پر رابطه باندې دا لکه څنګه چې تاسو په دې وایټ بورډ باندې وینئ او پټو ولټیج هغه برېښنا ته ویل کېږي چې په دې کې دوه قسمه منبع موجود دي هم پکې د ډي سي منبع موجود دی او هم پکې اي سي منبع موجود دی هم په دې کې بیټرۍ او انورټر موجود دي او په دې کې هم سولر پینل موجود دي نو د دې ډایګرام منګه په دغه وایټ بورډ باندې نصب کړی دی چې تاسو وینئ اول دلته سولر پینل په انګل زاویه باندې نصب کېږي د لمر وړانګو ته د سولر پینلو څخه وروسته د ډي سي دوه پوله ام سی بي بریکر نصب کېږي او د دوه پوله ډي سي ام سی بي بریکر څخه وروسته کنټرول چارجر بیټرۍ ته نصب او کنیکشن کېږي د کنټرول چارجر څخه وروسته بیټرۍ نصب او کنیکشن کېږي د بیټرۍ نه وروسته بیا دوه منبع بیټرۍ ته نصب او کنیکشن کېږي ته کولی شي د دغه بیټرۍ څخه هم د ډي سي استفاده وکړي او هم کولی شي دغه بیټرۍ ته انورټ نصب او کنیکشن کړي کله چې ته دې ته بیټرۍ ته انورټ نصب او کنیکشن کړي یا انورټر نصب او کنیکشن کړي نو د انورټر چې دا د دې بیټرۍ نه د 12 وولټ نه دا ډي سي نه دا 220 وولټ اي سي جوړوي نو ته کولی شي چې د بیټرۍ نه هم 12 وولټ ډي سي استفاده وکړي او د انورټر نه ته کولی شي اي سي استفاده وکړي ته کله چې ته انورټر نصب کړي د انورټر نه وروسته ته دوه پوله اي سي بریکر به نصب کړي چې هغې ته فاز او نیوټرل دواړه کنیکشن کېږي د اي سي بریکر څخه وروسته بیا مونږه فرعي بورډونو ته چې اتاقونه یو داسې نور ځای نه نو هغې ته اي سي برخه سپلای کوو او هلته د هغې څخه اي سي برخه استفاده کوو نو دغه و زموږ د نن ورځې ډایګرام چې د پټو ولټیج په رابطه باندې ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.